اشرف غني په اماراتو کې د پاتې کېدو لپاره د دې هیواد 2 شرطونه ومنل. دا چې کوم دي معلومات په پامیر پلس چینل کې راسره وګورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر چې اوس مهال په اماراتو کې میشت دی، په دې هیواد کې د سیاسي پناه د اخیستلو لپاره ځینې داسې شرایط منلي دي چې پوهان یې د هیواد په خیر نه بولي. د کابل نیوز د راپور په بنسټ اشرف غني په اماراتو کې د پناه اخیستلو لپاره د دې هیواد حکومت ته منلی دی چې په اماراتو کې به هیڅ ډول د سیاسي فعالیت نه کوي او د دې ترڅنګ به د رسنیو سره هم خبرې نه کوي، او که څوک ورسره غواړي ملاقات وکړي نو لومړی به د ملاقات د عربي متحده اماراتو له لورې ارزول کیږي. که چیرې تایید شو نو اشرف غني کولی شي چې د ملاقات ترسره کړي، او که نه شو نو غني نشي کولی چې د چا سره وګوري. که څه هم اشرف غني ته نږدې سرچینې وایي چې د کوربه هیواد د قوانینو سره ښاغلی غني پوره حقوق لري، خو شنونکي وایي چې د کابل سقوط د دې ډول د عقل منلو نه دی او د هم د اشرف غني دا ډول تیښته د منلو ده. د دوی په خبره چې داسې یو څه حتما پیښ شوي دي چې د غني ټول حساب یې سرچپه کړی دی. له همدې کبله نوموړی باید په دې هکله د ملت سره حقایق شریک کړي. د یادونې وړ ده چې اشرف غني د کابل څخه د تګ وروسته په یو بیان کې ویلي و چې په مناسب وخت کې به د کابل څخه د تګ په هکله د خپلو خلکو سره مهم حقایق شریک کړي.